السلام علیکم. تاسو ګورئ جې کې الکتریک یوټیوب چینل پښتو. زه یم ستاسو ملګری عمر علي. ملګرو زما د نن ویډیو د چې کوم بیټرۍ ته معلومیږي د لیونی کمپنۍ غا د دې انورټر سره به ته بي ام اس څنګه اکټیو کړې. نو طریقه در شیم دا ویډیو چې دغه کوشنی ده ته د شروع سره پای پورې دا ویډیو ګوره، ان شاء الله ستا به سره په خلاصي. ته به داس کې ستا سره به اول چې کوم د بي ام اس تار هغه به ستا سره موجود دی. دا تار زه د دې سره باسم چونکې په دې کې بي ام اس اکټیو دی. دا تار وګورئ، دا تار دا بل سره دا دی، دا وګوره دا هلته راکشېږي چې زه دا تار راکش کړم. په دې کې په دې تار کې چې دی هغه ټوټل 8 تارونه دي. دا وګوره دا بل سیټ دی، په دې کې 8 تارونه دي. د بیټرۍ چې کوم پوینټ دی یعنی کوم ون چې دی دا 8 تارونه چې دي دا به ته دلته وراچې دا غځې ته. دا وګوره چې زه دا تار دلته اردننه کړم دی داسې د اواز وکړي، د ټیک اواز وکړي. ته ګوره یعنی دا تار ځای ته ورلی د دې بیټرۍ ځای ته. دا غیر کم چې دا بل د دې د بیټرۍ د سوري د تار سر دی هغه دا وګوره دا راکش کړم دلته کشیږي، یعنی دا موږ دلته دننه وراچوي چې دلته څوک رانیسي لاس نه پوي. دا غیر کم ته چې هر انورټر ته یعنی دا دواړه انورټران چې دي دا اوس پیرلل دي. زه تاته در شیم چې مثال دا بي ام اس څنګه اکټیو کوو دلته د دې انورټر سره. که چیرې بي ام اس اکټیو نشي دغه مین نشانی دا ده چې د فالټ ته ولاړ شي. دا وګوره په دې انورټر کې چې دی دننه فالټ شو کوي. دا کیمرا لري زوم کوم دلته لمر دی، یو شپېته نمبر دلته ایرر ورکوي. دا وګوره یو شپېته نمبر دلته په دې کې وګوره دلته انورټر کې چې کوم دی هغه یو شپېته نمبر فالټ دی. دا یو شپېته نمبر د دې دا مطلب دی چې دا کوم بیټرۍ ته معلومیږي دا بیټرۍ د دې سره اکټیو نه ده. نو ته به راځي دلته 14 نمبر ته د دې انورټر 14 نمبر کې د بیټرۍ ټایپ دی یعنی د بیټرۍ سیټینګ دی. دا انټر بټن زه پریس کوم. همیشه چې ته سیټینګ ته ننوځې چارې یو پی اس آی پی 21 هغه به د انټر بټن ته درې څلور سکند ته دا سیټینګ نیسي. دا بټن چې د پریس ونیوله بیا به د خپل سیټینګ چې دی هغه به بدل کړي. ته به راځي دلته سیټینګ ته چې راسې 14 نمبر ته د دې انورټر په 14 نمبر کې د بي ام اس چې کوم سیټینګ دی هغه موجوده دی. دا وګوره دلته ال آی بي سلیکټ دی، دا ما اوکې کړئ. یعنی زما د خبرې مطلب دا دی چې کوم ټایم بي ام اس اکټیو نه وي دلته په انورټر کې یو شپېته نمبر فالټ راځي. په دې انورټر کې یو شپېته نمبر دی او په دې کې یو شپېته نمبر فالټ شو کوي. دا وګوره یو شپېته نمبر او په دې کې یو شپېته دی. او د بي ام اس کوم تار دی یعنی دا کوم چې د بي ام اس تار دی بیټرۍ ټو انورټر دا وګوره په دې کې 2 تارونه دي. د دې به زه تاته لږ دغه در وښیم. دا کوم تار چې لګېدلی دی چپه لاس ته ته معلومیږي دا په درېیمه خانه کې دی او دا راسته لاس ته معلومیږي دا په 5 نمبر کې دی. یعنی 3 او 5 چې دا کوم پورټ دی دا د استعمال کړی دی کمپنۍ. اوس راځو دلته چې کوم د انورټر لاندې چې د بي ام اس پورټ دی دا اول ځای دی د بي ام اس څخه په لیکلیم دی. دا وګوره بي ام اس په لیکلي دی. دا به راواخې دلته به وراچې دی به داسې د ټیک اواز وکړي. ته ګوره یعنی دا خپل ځای ته اوس ورلی. اوس چې دا کوم فالټ دلته په انورټر کې راغلی دی یو شپېته نمبره دا فالټ به اوس ختم شي. د بیټرۍ او څنګه چې دا کوم ساین ته معلومیږي د دې لاندې لاین لیکلی دی دا به غورځي. چې دا وغورځېدی پوه شوه چې بي ام اس د دې انورټر سره بالکل اکټیو دی. ملګرو د دې یو خاص پوینټ زه ته در وښیم ستاسو سره شیر کړم چې کوم دغه آی پی 21 یو پی اسان دی چې کوم ټایم ته بي ام اس اکټیو کې چې کوم چې ماسټر یو پی اس دی په هغه کې همیشه د لاین چې دی هغه غورځي د بي ام اس څخه. او کوم چې سلیو انورټر دی یعنی د بي ام اس تار چې ورلګېدلی هغه همیشه به غورځي. او چې دا بل د دې څنګه چې دا کوم په پیرلل کې ته یو پی اس ورسره لګولی هغه په هغه کې د لیتیم چې کوم ساین دی هغه پلا بندیږي. نو تی به د دې شي څه ورخطا کېږي نه. دا وګوره په دې کې مې اکټیو دی، دا هغه رقم په دې کې مې اکټیو دی. که چیرې دا ویډیو ستا خوښه شوې نو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ، د هغه به مې یو فایده وسي. ملاویږو د نوې ویډیو سره د نوې ټاپک سره. فی الحال د خدای په امان.